په تیرو څو میاشتو کې د ای آی په مرسته میوزیک جوړول، ویډیو جوړول یا عکس جوړول دونه واقع سوي وو چې ځینې وخت بیخي مشکل، حتی په ځینې عکسو کې خو بیخي ناممکن سړی وپېژني چې دا د ای آی په مرسته جوړ شوی. متاسفانه په افغانستان کې ځینې کسانو د کورنۍ شخصي عکسونه یې راخیستي وو، هغه د ای آی په مرسته ډېر خراب عکسونه جوړ کړي وو. خو خوشبختانه تېره ورځ د چات جی پي ټي او د جیمینای لخوا داسې ټکنالوژي معرفي شوې چې تاسې په ډېر اساني سره کولی شئ یو عکس، ویډیو او حتی آډیو وپېژنئ چې د ای آی په مرسته جوړ شوی او که یا. راځئ زه یې په عملي ډول در وښیم. اول راځو هغه عکسونه چې د چات جی پي ټي لخوا جوړ شوي هغه ته یو سند آی ډي ورکول کېږي، یعنې په دې معنا چې یو عکس که چات جی پي ټي جوړ کړي هغه ته یو کوډ ورکول کېږي، که هغه عکس کې حتی تغییرات هم راسي بیا هم چات جی پي ټي پېژندلی شي چې دا عکس د چات جی پي ټي لخوا جوړ شوی. مثال په ډول زه دغه یو عکس ورکوم چې ما د یو تمنیل لپاره جوړ کړی و. اوس به چات جی پي ټي وګوري او ماته به ووایي چې دا عکس په چات جی پي ټي کې جوړ شوی که یا. اوس جنریټډ وذ اوپن ای آی ټولز هم یې سند آی ډي ډیټیکټ کوي او هم یې سی ټو پي ای چې هغه بل ټکنالوژي د دواړو دا ډیټیکټ کوي چې دا عکس په چات جی پي ټي کې جوړ شوی. راځم جیمینای ته. په جیمینای کې اسانه ده، مثلا زه یو عکس ورکوم چې دا عکس په ای آی کې جوړ شوی او که یا. اوس به یې جیمینای په ډېر اساني وپېژني چې دا عکس په ګوګل ای آی کې جوړ شوی، یعنی هم د چات جی پي ټي او هم د جیمینای عکسونه یا ویډیوګانې د دې وروسته تاسې کولی شئ په ډېر اسانۍ پیدا کړئ چې دا د ای آی لخوا جوړ شوی.